سلامونه، زه سید شینوار یم او تاسې سپینې خبرې ګورئ. د چین په اورمچي کې د پاکستان او طالبانو د خارجه وزارتونو په کچه مذاکرات له څو ورځې راهیسې روان دي. دواړو لوریو د مذاکراتو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین خارجه وزارت وایي چې دواړه لوري د دوی په منځګړتوب سره راضي دي او د خبرو له لارې د مسایلو حل ته هم چمتووالی لري. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې پاکستان سره تجارتي لارې تړلې دي. په کونړ د پاکستاني توپونو باران وري، ځینو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د مخته راتللو خبرې هم شته او پاکستان 1500 ملکیان په یو روغتون بمبار کې هم وژلي او دا پور پرې پاتې دی. خو دا سوال لا پر ځای دی چې د خبرو پرمختګ به څه وي. د جاوید نوراني صاحب د سولې او شخړې څېړونکي او همداراز خبريال آزاد خبريال مشر خبريال غلام جیلاني ځواک صاحب ته بلنه ورکړې ده چې د خلکو پوښتنې ورته ځواب کړو. ستړي مشر دواړه په خیر راغلئ. بخیر اوسئ. ځواک صاحب تاسو ته راځو. د چین منځګړتوب د پاکستان او د طالبانو خبرې اترې پرمختګونو په رابطه هم طبعا تاسو به خبر یاستئ او دغه منځګړتوب موثریت په اړه هم تاسو خپل تحلیل څه ویل لرئ؟ مننه. اول خو ګوره ترکیه منځګړتوب وکړو، قطر منځګړتوب وکړو، سعودي عربستان منځګړتوب وکړو، لیکن هیڅ پرمختګ ځکه ونه شو چې پاکستان نیت نه درلود. نو اوس ډېره مهمه خبره چې دا د پاکستان نیت دی. آیا پاکستان نیت لري رښتیا چې دغه مسلې ته یو حل پیدا کړي، افغانستان سره سولې خواته لاړ شي، او که نه د پالیسي د شر اچولو د جنګ د ادامې، نو بیا دلته شاید نتیجه ونه کړي. خو یو فرق شته دی. خبره ده چې قطر، سعودي عربستان او ترکیه د یو دریم کړي په توګه دغه لوبه کې په دغه خبراتو کې شرکت کوو. داسې عمل چې په اصطلاح د ښه نیت د احساس په خاطر دوه هیوادونو منځ کې سوله او دغه رقم مسایلو. لیکن چین د دغه جګړې نه متضرر دی. دا کومه جګړه چې روانه ده په دغه سیمه کې چې کوم بې امنیتي روانه ده، چین فکر کوي چې دا لوبه اصلا زه هدف یم. دا سیمه چې بې امنیته کېږي دا اصلا چین هدف دی، ځکه چې د چین پروګرامونه خو چین دننه نه دي. چین تجارت د سی پیک د یو کمربند یو لارې خبره ده، او په ټوله کې د پاکستان کې د نفوذ دی. امریکا غواړي چې د پاکستان نه چین وشړي. نو په دغه سیالۍ کې کوم ګوري او په اصطلاح هغه څه کې چې امریکا ورته د تمدنونو ترمنځ جګړه وي، دا هغه منظر چې وګوري نو ګران ښکاري چې پاکستان نیت باندې سره باور وکړي. لیکن چین مسموم ښکاري، چین یعنی دا د چین خپل جګړه ګڼي. په دې خاطر چین ټول کوشش کوي چې د دغه جګړې مخه ونیسي. په هغه شروع کې په ابتدا کې چین په اړه داسې اطلاعات وو چې په پټه چین لګیا دی، دواړو هیوادونو ترمنځ په کلکه لګیا دی چې اوربند، خو ونه شو خبره خرابه ده. د په خوا کې یو سلسله نور عوامل هم شته دی. هغه دا دي چې دا جګړه لکه څنګه چې ایران باندې حمله ټرمپ ته ډېره ګرانه تمامه شوله، نو په افغانستان باندې د پاکستان دغه فاشیستي صهیونیستي رژیم حمله چې وه دومره اسانه ورته تمامه نه شوله. په ډیورنډ کرښې باندې چې کومې شخړې وشللې، د هغه ګرچې مقایسه ډېره مشکله ده، یعنې یو منظمه اردو د یو خواته هوایي قواوې دي، موږ هېڅ هم نه لرو. لیکن داسې نه وو لکه پاکستان چې فکر کوو چې بس موږ به ګزارونه کوو او افغانستان به قلار درز غوي. یو څه عکس العمل ولیدل، یو څه ولیدل. د تورخم د لارې بندش چې هغه د هغه اغېزمن لا ډېر زیات پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې، خصوصا کوم کسان چې په پښتونخوا او پنجاب کې تجارت کوي افغانستان سره، دا تجارت تقریبا یو طرفه تجارت وو. موږ زیات واردات درلودل، صادرات هم لږ درلودل. نو د دې زیات زیان چې دی هغه پاکستان ته وخته. نو دا عوامل دي. تاسو وګورئ په دې وختونو کې یو جرګه پاکستان ګټي، هغه حکومتي جرګه ده، رښتیا ولسی جرګه نه ده دغه څه. لیکن دا څه فکر کېږي چې پاکستان هم په دې فکر کې چې د وړو یو پوزه پیدا کړي، سره هم د فرعون په شان دریځ دی نیولی و.
چې موږ بل هیڅ خبره نه منو که په موږ حمله وشله دا د تانو ګړو موږ به هلته جواب درکو. هغه سي د فرعون د دریز نه ښکته کېدل پاکستان ته اوس خپلو خلکو ته هم باید ځواب ووایي. نو چین او دغه رقم جرګه دا یو احتمال دی، یعنې دا په مطلق سره څه نشي ویلی. د ده په خوا کې د پاکستان دغه سخت دریځ ته چې وګوري نو داسې ښکاري چې شاید د دې نیت نه وي، لیکن که پنجابي سایکالوژۍ ته وګوري نو بیا دا یو څه ته کېدای شي. پنجابي سایکالوژي داسې ده چې فکر کوي په چا به وس بر دی نو بیا په یو ډېر ظالم قوت وي. بالکل. او که دا عموما دا یعنی فاشیستي دین نه باید سره دا مسله تشریح نه کړي، خو پنجابي سایکالوژي سره څوک بلد دي دغسې ده. نو دوی داسې فکر کوم په دې خاطر د ډېر قوي او سخت موقف یې ونیو، لیکن بېرته چې کله ګزار وکړو نو هغه ته متوجه شول چې نه نه ده. نو دا د پوهېدو وړ ده د دې دغه دریځونه. نو زه په داسې حال کې چې دغه لوی تناظر دغه لوی تصویر ته چې ګورم چې دا د اصل د چین او د امریکا سیالي ده او د هغې جګړې د وینزویلا او د ایران نه نیولې تر افغانستان پورې د اخیستنې جګړې یوه برخه ده. نو بیا تمه ځکه چې د امریکا یعنې بیا پاکستان نه نشي ویلی، هغه مجبور دی په یو شکل نه یو شکل ادامه ورکړي، خو په هر ترتیب د ترکیې، د قطر، د سعودي عربستان نه د چین منځګړیتوب زه مؤثر ګڼم. اوس خبره دی چې چین فقط یو خبره کوم، هغه پخوا په شان په پاکستان نفوذ نه لري. د پاکستان او چین اړیکې هغه پخوانۍ اړیکې اوس نه دي، لیکن بیا هم د نفوذ وسایل لري، پوځي ټکنالوژي جوړولو کې همکاري لري، سره نور ډېر پراخه همکاریګانې لري. نو چین د فشار وسایل هم لري. نو دغه منځګړیتوب نسبت پخوا ته نسبتا زه مؤثر ګڼم. مننه. ډېره مننه. زه راځم تاسو ته نور بحث لپاره. نوراني صاحب سلیم چې تاسو هم په خیر راغلی. د امریکا د دشمن د چین لخوا د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د سولې هلې ځلې چې تر اوسه پورې قطر نتیجه نه ده ورکړې، ترکیې نتیجه نه ده ورکړې، سعودي عربستان نتیجه نه ده ورکړې، مګر چین خوشبیني ښیي چې ګواکې زمونږ کومه اړیکه چې مو د دوی ترمنځ جوړه کړې ده هغه مثبتې خواته روانه ده. اول خدای دی چې چین خپله ویره په دې جګړه کې څومره رانغاړلې ده، لکه څنګه چې ځواک صاحب ویل، او څومره په دواړو لوري باندې دغه لري، نفوذ لري د روغې جوړې دپاره، او څومره دواړه لوري حاضر دي چې په صادقانه ډول باندې دغه د چین په کوربتوب باندې مذاکراتو کې په مثبت لوري لاړ شي. ستاسې تحلیل څه دی په دې رابطه؟ مننه شینواري صاحب، ځواک صاحب ته بیا یو ورته سلامونه. څنګه چې ځواک صاحب ویل چې چین چې رامخکې شوی ده دا خپل هغه تهدیدونه ویني په دې جګړه کې. کله یو اشاره بل منطقې ته کوم د سیریا ماډل اوس کامیابه شوی ده، نو دا هم روسیه یو تهدید ګڼي، هم چین، او ډېر امکان لري چې داسې یو شی په دې منطقه کې وشي. دا یو او بل د چین بل مهمه اړخ دا ده چې دغه بیلټ ان روډ یو برخه پاتې ده. البته بیلټ ان روډ په 125 مملکتو کې دوی پروژې لري، $2 ټریلیون مصرف کیږي. یو برخه چې پاتې د افغانستان د جمهوریت وخت کې چینایانو افغانستان کې نقطې په نښه کړې وې چې دلته به بیلټ ان روډ دغه لار نه تیرو، هلته د طلا او د مسو معدنونه چې ډېر مهمه معدنونه ول د افغانستان هغه هم په نښه کړي. نو خپلې ګټې په دې د افغانستان په سوله کې چین ویني، او فشار به اچي په دواړو لورو باندې چې یو تفاهم ته ورسیږي د جنگ بند شي. خو ما ته دغه څومره چې چین مثبت ګڼي د خپل رول، ما ته د پاکستاني دغه برخورد چې و دغه سټاند چې نیولای د علایم نه ښکاري چې دغه سوله دغه خبرې نتیجه ورکړي. که تاسو د دوی رسانوي ته وګورئ چې کله په افغانستان برید وشي بس سهار کې مسلمان کی ماښام ته کافر کی کنه د دوی مذهب لګم او رسانویم برعکس اوس په د جنگ په ایران کې روان د دوی رسانې غونډ د ایران په نفع باندې خبر کوي، لکه دا یو ما هغه د کتنه د تحلیل مې د دوی هغه طرف نه دي، د ټول طرف نه دي. بل دا چې پاکستان
د غرب هغه زور روایت چې د دوی په باره کې وو هغه بیرته خرڅېدا باندې شروع کړي. دا روایت و چې غرب کې 10 کاله مخکې چې د پاکستان اتمی سلاح بنسټپالي د تهدید لاندې دي. نو اوس دا روایت درګر د بیرته په غرب خرڅې په مقابله کې پیسې هم تر نه راخلي وای چې وو د خو تهدید او تهدید لاغ ګروپونه راځي په افغانستان کې دي او چې کله تا شفاخانه بمبارد کیږي کورو باندې بمبارد کیږي دا علامې دی هغه نه دي. بل غوړنه مهمه خبره دا ده کنه چې موږ په فکتورو کې ګورو یا ډورن لاین ته کرکه ته متوجه کیږي یا وبوته یا نور د پښتنو وهیت او حقوق ته په پاکستان کې دوه موضوع ته ډیر کم موږ متوجه کیږي. یو چې د پاکستانی اسټابلیشمنت ذهنیت د ایست انډیا کمپنۍ ذهنیت ده. ایست انډیا کمپنۍ خو ډیر چیلنجو سره مخ په افغانستان کې هغه تر اوسه پورې دوی په میراث کې ورته پاتې ده. نو غوډي ډېر پالیسيان د افغانستان په مقابله کې لاغه ذهنیت جوړي. زما خبره دا و چې د چین نفوس دواړو باندې څومره ډیر دی چې د روغې جوړې ته دواړه سره برابر کې پاکستان هم نیت خو ګډ وډ دی او د طالبانو په نیت باندې هم پاکستان هم شک لري او خپل هم هغوی هم ورته په غوسه دي پورې په پاکستان پاتې دی. دغه ضعیف اپلاوی لیږل هم خلک وایي چې دا معنا لري چې د طالبانو هم ډېر زړه نشته دی ورته فقط د چین نه خفه کولو دپاره سره ورسره ناست. ما خبره دا ده چې چین څومره په دواړو لوریو دغه نفوذ لري چې ترمنځ یې سوله راولي. فکر کوم چې چین په افغانستان باندې تر اوسه پورې نفوذ لري تر یو حد پورې او افغانستان حکومت ورته غوږ نیسي. پاکستان برعکس چې اوسنی حالاتو کې چین هغه اعتماد چې په دوی وکم شوی ده. اوله موضوع دا د هغه ټکنالوژي چې پاکستان د چین ورکړې و چې یو څه منرالونه په باندې پروسس کې هغه باندې یو پابندي لګول چې دا به هغه منرالو باندې استفاده کوي چې ماته راځي نور چاته نه شي. نو دا هم د اعتماد یو موضوع ده. او بل دا چې اوسنی حالاتو کې د دوی جنرال چې دا وخت نا وخت سپین مانې ته منډه واخلي یعنی دا هغه لایم خو احساس نه ورکوي چینایان ته او هغه اعتماد نه خو یو کوشش کوي په دې چې د چین ګټې دلته ډېرې مهمه دي په دې منطقه کې او ډېر په پاکستان کې که په افغانستان کې ځکه د چین اوس ډېرې ګټې په افغانستان کې قانونونه دي سرمایه گذاري ده کیسه ده او په پاکستان کې په ګوادر کې چې د ستاسو خپل وګ چې هغه د لوی لارې پروژې خنډونو سره مخ ده. بالکل دواړه مملکتو کې دوی د چین ګټې دي او غواړي چې په خاص افغانستان کې په دې ګاونډیتوب کې دا نور جنجال نه غواړي چې تهدید سي چل دي. ډیره زیاته مننه. ځواک صاحب دلته یو بل موضوع ده او هغه دا ده چې د چین او د پاکستان اندېښنې تقریبا د طالبانو نه یو ځینو ځایونو کې یو شی مثلا چین په دې باندې کنوینس کړی دی په دې باندې قانع کړی دی چې پاکستان چې دغه ټي ټي پی حتی په پاکستان کې په چینایانو باندې بریدونه ټي ټي پی کوي چې دا ګواکې په افغانستان کې دي پاکستان داسې خبره کوي حتی د چینایي وسلوالو چې د چین په ضد باندې جنګېدونکي دي سنکیان هغه خلک هم ایغور هغه هم ورته داسې ورفهموي چې ګواکې دا هم په افغانستان کې ستاسو په ضد باندې طالبانو لخوا ساتل کېږي. لکه کله چې د منځګړي ګټې د یو طرف سره شریک شي نو بیا به د دې مذاکراتو حل څه راوځي یعنی دواړه لوري به یو ځای کېږي ورته او هغه شیان به ورباندې مني په طالبانو باندې چې د پاکستان او د چین غوښتنه. اول خو چین باندې باید اوس هیڅوک فریب نه خوري هیڅوک بلیږي نه کوم د اطلاعاتو وسایل چې دي او انټيليجنس اوس چې د چین او د ټولو دنیا د سترو هیوادونو په کوم مرحله کې دي نو بهرنی چارو وزارتونه اوس نشي کولای هیوادونو ته فریب ورکړي په هغه ظاهري دریځونو باندې. تاسو خو شته اشاره وکړه چې چین اندېښنه لري هغه اوريان دي اوريان تر پرونه پورې په منصره کې د کمپونو او هغه ذکر روزل کېدل چې چرته د هند په مقابل کې جنگیالي روزل کېږي یعنی کوم جنگیالي چې د هند په مقابل کې پاکستان روزل په ماغه کمپونی کې اوريان روزل کېدل
دا نه وروسته د همدې پاکستان په مرسته باندې داسې ویل کېږي، زه دقیق اطلاع نه لرم، خو دغسې د پاکستاني رسنیو یو ځل نورو دا وایي چې یو شمېر غوریان افغانستان ته منتقل شوي دي او د افغانستان په شمال کې ځای په ځای شوي دي. نو طالبان منابع وایي چې طالبان هلته مختلفې ډلې شته دی، دا انکار نه کوي ورنه، لیکن وایي چې موږ کنټرول کړي دي، موږ ورته اجازه نه ورکوو چې د چین په خلاف باندې څه وکړي. او که منع هم تر اوسه پورې داسې نه دی لیدل شوی چې د افغانستان نه دی د چین په خلاف کوم عمل ترسره شوی وي. د دې برعکس پاکستان چې کومه بې امنیتي راولي او د طالبانو نفوذ او دغه کې کمیږي، حاکمیت که متزلزل کېږي، افغانستان ځي خو د ناخواسته دی یو انارشۍ خواته. نو که افغانستان انارشۍ خواته ځي دلته ویانو د ایغور په شمول باندې نورې ټولې ترهګرې ډلې کولی شي چې د یو مستقل قوت په توګه عمل وکړي، خپل ملاتړي ولري. خریدارانو خو دلته شته، ښکاره خبره ده امریکا او نور هېوادونه دي چې او سیمې هېوادونه دغې وضعیت ته به لمن وایي دغې ورته. نو چین اطلاعات یعنی که دا به نو ډېر ستر نقص وي د چین، ډېره ستره ناکامي وي چین چې دغه رقم مسایلو ته دوی اطلاعات ونه لري او په دې پوه نه شي چې څه لوبه روانه ده. د افغانستان بې امنه کول چې دي هغه مستقیما د چین په ضرر دي. ټي ټي پي مشکل چې دی هغه ټولو ته معلوم دی. په دې کې څومره حده پورې امکان لري چې د پاکستان او د چین اهداف او غوښتنې په طالبان باندې دغه شي په اوږو بار کړی شي؟ نه دي مشترک. خبره دا ده چې دوی په ظاهره دا خبره کوي ټي ټي پي ګواښ دی، لیکن ټي ټي پي تاسو وګورئ پاکستان نیت نه لري ټي ټي پي د منځه ویسي. او زه فکر نه کوم چې چین دومره ساده دی چې په دې خبره نه پوهېږي. اول په دې بمباروي کې ټي ټي پي څوک وژل شوي دي؟ نه. د بلې خوا نه دوی چې افغانستان نه دا غوښتنه کوي، پاکستان په دې پوهېږي چې افغانستان دا کار نشي کولی. یو ناممکن یو مشن امپاسیبل سپارل دی افغانستان ته، داسې یو کار سپارل دی چې هغه نه کېدونکی دی. ته خو راشه په خپل هېواد کې په خپل حاکمیت لاندې چې دی باجوړ کې خو یې تصفیه کړه، په بنو کې خو یې تصفیه کړه، په دغه سیمو کې یې تصفیه کړه، مکملې ولسوالۍ د دوی په لاس کې دي. همدغه ایسای ټي ټي پي کسان راوستل، وسله وال کړل او فیض حمید دا کار وکړ او دلته ځای په ځای کړل. نو زه فکر کوم چې دغه تحلیل شاید چینایانو سره هم وي، دا چې د دوی د بهرنۍ اړیکو ضرورتونه څه دي او څومره دغه خبره ښکاره کوي او یا نه کوي، دا بیل بحثونه دي. لیکن دغه تحلیل باید ورسره وي او زه فکر کوم چې به ورسره وي چې پاکستان دلته د امریکا د منافعو سره یا د امریکا سره په اشتراک دغه سیمه بیا امنیته کول غواړي او د دې سیمې بیا امنیته کول هدف چین دی. ځواک صاحب، که د چین او د پاکستان ګټې طالبانو ته یا هم غوښتنې یو شی نه دي، بیا به طبعا د طالبانو او د چین غوښتنې یو شی. مثلا طالبان ځان بې ګناه ښیي چې ما خو تا ته ډلې نه دي سپارلي، نه دي ساتلي، او چین به هم په دې باندې بیا پوهېږي ستاسې د وینا مطابق چې طالبان هغه څوک نه دي چې پاکستان یې موږ ته رامعرفي کوي. نو بیا خو پکار ده چې په پاکستان باندې د چین او د طالبانو لاس بر وي په دې مذاکراتو کې. دا خو اساسي خبره هم دا ده چې چین او پاکستان باندې لاسبری څومره دی. د دې اړیکې اوس قصه داسې ده چې چین پاکستان ته لاس ورکول نه غواړي. امریکا غواړي چې چین اوټ کړي د پاکستان نه او چین غواړي چې دا کار ونه شي. نو که مطلق د پاکستان سره په طرف کې ودرېږي نو بیا دا کار خو په خپل عملي کېږي. دغه صحنه د لاسه ورکول نه غواړي، دغه ډګر نه مطلق وتل نه غواړي. په ډېر شیانو باندې پوهېږي خو مجبوره دي چې داسې عملو کې لکه نه چې پوهېږي. او د بل خوا نه تاسو تر اوسه پورې کوم داسې د لمس وړ فشار احساس کړی دی د چین د خوا نه په افغانستان باندې؟ نو ما خو زه داسې نه دي لیدلي که نه. نو که د پاکستان په روایت باندې چین باور درلودلی
نو اوس به لکه څنګه چې تاسو ویلې وې خو دغه دواړه به ناست وې او دا به ویلې وې چې دغه افغانستان تقصیر دی په دې کې بیا خبره ده چې بس ټي ټي پی مخه باید ونیسي لیکن دا یادونه کوي ټي ټي پی دا کوي لیکن دا څه فشار تاسو نه احساسوي چین افغانستان ته ضرورت لري ګوري دنیا کې نشته ده یعنی دا کوم عاطفي او عاشقانه روابط نه دي دا د ضرورتونو او د منافعو روابط دي او پاکستان ته ضرورت لري نو دا زاویه کې باید سره وګوري دا نورالي صاحب راځو دې ته چې په کومو ټکو به چین وکولی شي چې پاکستان او طالبان سره جوړ کړي مثلا د پاکستان غوښتنې هغه طالبانو هم ډېرې واضح وویلې کنه چې دغه غوښتنې رانه لري لاره بنده ده د پاکستان سره پاکستان کوشش کوي چې واخان کې یا تصرف وکړي یا حتی چین هم کوشش کوي چې یو څه رامنځته شي یو توافق رامنځته شي په واخان باندې پاکستان غواړي چې طالبان د هند سره اړیکې کمې کړي چې هغه هند په چین باندې هم ښه نه لګېږي پاکستان غواړي چې طالبان ورته ډیورنډ ومني پاکستان غواړي چې طالبان د ټي ټي پی غړي یا موږ ته وسپاري یا خپل هیواد کې چې تل ریزي ته انتقال کوي دا ډېرې واضح غوښتنې چې تر اوسه مطرح شوې دي په دې باندې توافق کېدای شي د چین په کوربتوب او منځګړیتوب زه فکر نه کوم اول خو دغه یو څه موضوع چې دوی رامخکې کړي دي خپل پاکستان هم په دې پیږي کنه چې دا ډېری د دوی په کنټرول کې دي خدای یو موضوع رامخکې کړي دا چې یو نوې دښمن ځان ته پیدا کړي یو ضعیف دښمن چې هر وخت غواړي په غبريدو کې چې داخلي بحرانونه نه توجه واړي زه او دغه څه چې موږ اورېدلې د افغانستان د حکومت یا رژیم چې اوس موجود ده یا وی په دې موضوع باندې هم واضح دریځ دا وایي چې دا خو کوای چې د دې ذمہواری موږ واخلو چې ټي ټي پی باندې موږ کنټرول د په ځان باندې اړیزه ده نو نه د عدالت دي او هغه داخلي او د بل دریځ دا ډیر مهم دی چې د داخلي موضوع دا هغه د ذمہواری ده چې په تمام وکړي البته څو مهمه نقطې دي چې هغه جنا د سولې په خاطر ګام اخیستل شي د افغان سره ترانزیت ټریډ چې دا یو د اعتماد سازي جنگ په ترانزیت نه ده جنگ ګوره نوراني صاحب جنگ خو د ترانزیت نه دی جوړ جنگ خو د یو بل شي نه جوړ دی هغه مسله چې پاکستان یادوي مثلا ډیر واضح وایي ټي ټي دی جنگ خو دغه نه جوړ دی نو دغه نه د نتیجې نه ورکوي په دې چې دا په یو زیرو سم گیم کې دا صفر جمع گیم کې داخل شوی افغانستان سره هغه نه ذهنیت نه نیت لري چې افغانستان سره سوله وسوکي او هغه یعنی تاسو وایي چې توافق نشي کېدی په دغه موضوع باندې ماته نه ښکاري چې توافق وشي ها دا کوم موضوعات به د خلک سره جوړ راشي ګوره د کله چې د سولې موضوع باندې خبرې کیږي دغه لیست راخلي چې په کوم وړو موضوع نه شروع کې اعتماد سازي وسی اوس خو اعتماد بيخي نشته د دواړو خو مابین کې داوی دی یو خوای کنه سماعت ټي ټي پی راځي بل خو افغانستان وایي چې ماته ته داعش را لګي ترڅنګ دغه بمباریان چې کوي یو څو نقطې نرمۍ چې حالته هغه مخالف ډلې را داخل کې چې افغانستان امنیت تهدید کوي او دا یعنی پټه خبرې نه دي په دوه باندې فکر کوم چې ترڅو یو بینالمللي ګارانټي ورته پیدا نه شي فکر نه کوم چې په دوه باندې په اسانه باندې کومه سولې خاطر نه زه غواړم په دې پوه شم چې ښه تر اوسه د دوی ترمنځ یو شی باندې توافق شوی دی هغه چین رسمیت کړی هغه وایي چې دواړه دوی وایي چې باید مسایل په خبرو باندې دغه لارې چې تړل شوي دي دغه جنګ چې روان شوی دی دغه وژل چې کېږي دا بندیان چې کېږي دا مهاجر چې راښړل کېږي دا ټول د یوې موضوع نه نقطې نه شروع کېږي اوس زه وایم چې په دې باندې سړی پوه شي که دا دواړه لوري سره جوړ یا چین غواړي چې دا سره جوړ کړي د دې مذاکراتو نه کوم توافقات راوتلی شي د دواړو لورو ما لکه ما مخکې مو ویلې چې هیڅ انډیکیټرز نشته د پاکستان له خوا نه چې دا جنګ بند شي
هیڅ یعنی توافق هم نشي راتلی وکړي توافق هم ترمنځ په کوم شي باندې نشي راتلی په توافق هم راسي کنه دغه چارچوب باندې کنه چې موږ غواړو د خبرې ته دوام ورکو او وربند وکړو له دغه نقطې نه کې شروع کې امکان لري خو طالبان پاکستان درګر د سرحدي منطقې باندې بمبارونه په کلو باندې په عام خلکو باندې روان کړي نو د تمام ماته نه ښکاري چې لړمحاله کې دا کار وسی یو ډېر احتمال سره دغه جنرال بدل سي او نوی خلک راسي یو څه ماقتی مذاکرات او دغه نشي کېږي ټاپک نشي کېږي نو اخو به روسیه د پاکستان موضوع ده ځواک څه تاسو وایست داخله خو سره کې ناستل چین کې نه ول خپل سره مجبور شول کې ناستل پاکستان زور نه لرو طالبانو نور زور نه لرو لاړ بل اخر کې ناستل د دوی ترمنځ د خبرونه پنځشنبه ورځ پورې کې دیش دوام وکړي یعنی تاسو څه احتمالات وینئ چې کوم خبر به د لوري سره توافقات وکړي او هوکړه سره وکړي ګوري ما مخکې ویل چې هغه د پاکستان کوم فنومنا دریز چې ورکړه دغه مخکې کېدل ورته ډیر اوس ګران دي څه خپل خلکو ته څه وایي چې ولې فرضاً شاته لاړ څه قصه ده کنه بل خبره ده چې دلته یوازې د پاکستان اراده نه ده کله چې دغه لوبه د یو سترې لوبې برخه نو بیا دلته یوازې پاکستان تصمیم نشي نیولی نو دا خبره مغلقه او کړکېچنه کوي چې پاکستان ته دونه اسانه نه وي د بل خوا نه دې پورې ارتباط لري چې چین څومره اعمال د فشار کولی شي نو هغه په خوا کې د ایران جګړه ده هلته د امریکا بوختیا ده ځینې نور مسایل هم دي چې سړی اوس یعنی فکر ورباندې نشي کولی لیکن که دا د سترې جګړې یوه برخه وي نو بیا دغه ټول تصویر ته کتل پکار دی اوس په دغه وخت کې لکه څنګه چې نوراني صاحب ویلي چې دوی په خبرو باندې توافق وکړي او په یو اوربند توافق وکړي ګوره اوربند سوله نه ده اوربند دا دی چې زما او ستا ترمنځ اختلاف شته دی موضوع حل نه ده خو موږ کوشش کوو د فتن جګړه ودرو نو دا به یو پرمختګ وي په ځینې منابعو چې زیات پرې سړی اعتبار نشي کولی دغه خبره یې کړې ده چې مثلا په دې مسلې توافق شوی دی چې دغه لارې به په هر صورت نه بندېږي دا تایید شوې خبره او دا خو بیا ما ویل چې کوم منبع د اعتبار وړ منبع دغه نه دي کړي خو دا واضح بعضې وخت کې قصداً خپرول کېږي دا شان شته یعنې مطلق باید سړی دغه نه کړي اګنور نه کړي دا شان نو بهر د ترتیب د چین نیت او نفوذ ته که وګوري یو څه دغه پخواني مذاکرات نه سړی ورته تمه درلودلی شي خو که د پاکستان نیت او د پاکستان شاته د دې لوبې شاته اهداف کو وګورو بیا نو ډاډمنه ده داسې زر کوم سولې ته رسېدل چې دي هغه لکه څنګه چې نوراني صاحب ویلي هغه ګران ښکاري اوس د فتن داسې هېڅ دغه هم نه لیدل کېږي همدا اوس تاسو اطلاعات لرئ چې خوست کې بیا جګړې شوي نښتې شوي دي د پاکستان دریځ اوس هم او ما عمره احمقانه دی لکه هغه په سر د وخت مذاکرات وشو که په بنو کې چاودنه کېږي نو مسؤل دی یعنی دا هېڅ عقلانیت هغه ستا د حاکمیت خاوره ده مسؤل زه نو دا خبرې چې دي تر څو چې د دې نه شاته نشي په دې باور کول دغه جګړه چې کوم هدف دپاره شروع شوې اوس مثلا د پښتونخوا سیاستوال که تاسو وګورئ د هغې مرکې واورئ نو هغې ټول دا وایي چې دا د امریکا جګړه ده نو بیا هغه اهداف چې امریکایي تعقیبوي هغه ترلاسه شوي دي بیا خو نو داسې دا احتمال شته دی چې دا کړکېچ به تر یو اوږد مهاله ادامه لري مګر که اوس تاسو وګورئ په ایران کې وضعیت دغه خواته لاړ چې د امریکا هېڅ نه دی خوښ داسې توقع نه وه یعنې دغه دنیا کې یوازې امریکا نه ده چې لوبه کوي او داسې نه ده چې هر هغه څه به کېږي چې یوازې امریکا یې غواړي د ده خلاف هم څه کېږي په ډېرو مواردو کې شوي ویتنام نه نیولې تر مختلفو ځایونو کې نو پیشبیني سړی نشي کولی یو مغلقه او کړکېچنه خبره ده منتها ماته د پاکستان نیت نه ښکاري که نیت یې درلودلی
دغه دریز دغه خبره چې پاکستان کوي دغه غوښتنه چې اوس وړاندې کوي دا د سولې خبرې نه دي. ډېره زیاته من نظر اعظم درته د اواز به نور راټولو. نوراني صاحب د طالبانو په اوږو باندې یو ډېر دروند بار د ملت اوس ورغورځول شوی دی او هغه دا دی چې 200 ملکیان پاکستان په یو روغتون کې وژلي دي او د دې غچ به څنګه کېږي او پرله پسې خلک په دې باندې په طالبانو باندې نیوکې کوي. هغه څو ورځې چې کوم محبوبیت پیدا کړی او هغه هم سوال سره ډېر زیات مخ شوی په ولسي کچه باندې. دغه مذاکرات به طالبان د غچ اخیستلو نه راوګرځي یا فکر کوئ چې پاکستان دا چال همدې دپاره چلولی دی چې طالبان د ملت سره مواجه کړي او دوی نه غچ اخیستل هیر کړي؟ ډېر کوم مهمه سوال ده. لکه اصل خو پرون د یو منابع وایي چې دغه څو ورته چې دوی بمباري کړې ده تقریبا 900 وګړي په دې کې شهیدان شوي، همدغومره ټپیان شوي، یو 28,000 فامیله بېجایه شوي دي. نو دا ډېر غټ مهمه موضوع ده او تر یو حده پورې طالبانو هغه یو خپل تصویر چې جوړ کړی او هغه ته یو تهدید متوجه ده همدغه اوس. نو طالبان هم په یو سخت موقف کې دي. دا یعنی یو واقعیت ده چې د طالبانو دښمن هم ټکنالوژي لري، هم زور ورسره سته ده، هم بېرحمه بمباري کوي او دوی به همداسې یو په دې کې یو محاسبه کوي چې څه رقم یو جواب ورکړي او له بده مرغه حالات ډیر خراب دي، خاص دي عام خلکو لپاره. نو طالبان فکر کوم چې یو غونډه مهمه موضوع ده چې د دوی رهبري راوځي له د خاموشۍ نه او خبرې وکړي خلکو سره چې حالات څه دي، واقعیت څه دي، هغوی څه غواړي. دا تنها نه ده چې ټي ټي پي غواړي، هغه نور شیان هم درنه غواړي. شاید چې یو 15 نورې مهمې موضوعي چې هغه غواړي. نو دا وایي چې رهبري راوځي او د خلکو ته بیرته هغه اعتماد ورته ورکړي. ما د مذاکرې سره د طالبانو کار نشته. زما پوښتنه دا ده چې په طالبانو باندې به اوس دغه مذاکرات هغه د غچ اخیستلو موضوع وځنډي که نه هغه به پر ځای پاتې؟ زه هم چې غچ اخیستو موضوع به وځنډي. دغه څه اعمال چې یو څه ما سره دي، هغه جنگونه چې شوي چې هغه معلومات نه ده ورکړی خلکو ته، طالبان به لږ ورو قدمونه واخلي دغه طرف. ځواک صاحب څه فکر کوئ طالبان باید محتاط ګام واخلي د پاکستان سره که اوس څوک مني که نه مني ځان خو دوی د افغانستان حکومت او د خلکو حکومت او دا ورباندې مسؤلیت هم دی چې ښه تا نه چې پاکستان 1500 کسان وژل او ته اوس مذاکرات ته ورسره ناست او بیا غچ اخیستلو په موضوع کې کوم لوی لاسته راوړنه هم نه لري، دوی باید څه وکړي؟ ګورئ که مذاکرات په داسې یو عمل باندې منتج کېږي چې راتلونکي 1500 کسان ونه وژل شي نو شاید خلکو ته تر یو حده د منلو وړ وي. یعنې اوس مقایسه نشي کېدلی د دواړو هېوادونو ترمنځ که هغه احساساتي برخوردونه تېر شو. لیکن د دې نه زیات مهم شی نه دی چې طالبان باید وکړي. طالبانو همدغه وضعیت په افغانستان راوستی. پاکستان دغه فرعون منیر چې جرأت کوي چې په افغانستان باندې دغسې بمبارۍ وکړي دا د طالبانو د پالیسیو نتیجه ده. یعنې طالبان باید خپل ملت سره اشتي وکړي، خپل ملت سره دا خبره چې نوراني صاحب وکړه درسته ده شریکي کړي ملت او هغې دپاره ضروري ده چې د خلکو حقوق چې دوی غصب کړي دي دا باید خلکو ته ورکړي. د تعلیم نه نیولې د سیاسي فعالیتونو پورې دا ټول افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی، یو جاهلانه استبدادي حاکمیت د روان کړی دی او په هغې کې بیا ته دغه پاکستان سره مخالفت او دغه د طالب یعنې د ملاتړ چې د جګړې نه وشو دا په دې خاطر ونه شو د طالب نه چا ملاتړ کوو، د افغانستان نه ملاتړ کوو. دا جنگ د افغانستان په ضد د افغانستان د خلکو په ضد د پاکستان د فاشیستي صهیونیستي رژیم حمله زمونږ عام خلک یې وژل او په افغانستان حمله وه. کله چې طیاره راځي په افغانستان په کلو په ښارو په کوم ځای بمباري کوي نو دا په طالب باندې جګړه نه ده، دا په افغانستان جګړه ده. نو طالب باید دا فکر ونه کړي چې بس د خلکو ملاتړ لاسره شو هغه دی. دا پاکستان سره په خام د افغانستان خلکو مخالفت او دښمني ګڼه. زموږ عسکري قطعاتو کې چې
تطبیقات کېدل او پاکستان همدغسې افغانستان نو زمونږ احتمالي دښمن به هغه اراضي کې چې تصور کېږي هغه پاکستان ګڼل کېده. پاکستان سره خو زمونږ اختلاف دی د ځمکې لانجام د ورسره زمونږ خاورې لاندې کړې ده یعنی کوم سیاسي اختلاف نه دی چې خبرې کوي موږ به پاکستان سره بالاخره یو بل لانجې ته وځو یو وخت چې موږ دغه وړتیا پیدا کړله. پاکستان په دې باندې پوهېږي پاکستان په دې پوهېږي داسې نه چې په دې باندې نه پوهېږي. نو پاکستان سره دښمني څه داسې شی نه دی چې طالب ته برات ورکړي او فکر وکړي چې دغه دی زه پاکستان سره دښمن معرفي شلم نو خلاص شلم. نه ته ملت سره ملګری معرفي شه ته د ملت حقوق ورکړه د خلکو ازادیګانې ورکړه. دغه اوس دغه د مکتبونه شروع شوي دي او موږ دا د 500 شهیدانو غم جاړو میلیونونه جنکیانې په کورونو کې جاړي ښوونځیو ته نه ځي بې تعلیمه پاتې کېږي دا د هغه نه زیات ظلم دی. نو په دې ملت باندې تم ظلم کوي تم ظلم روان کړی نو دغه اصلاحاتو ته که رانشي ته دفاع نشي کولی د افغانستان ملت ملګری کړه چې د پاکستان په وړاندې ورسره ودرېږي. مننه. ډېره زیاته مننه. نوراني صاحب بحث راټولو طالبانو پاکستان چې به هر ځای وویشته وبدلې د خپلو خلکو ته غلط او صحیح او هر رقم معلومات به ورته وضاحت یې ورکاو. طالبانو برعکس دا کار نه دی کړی په ټویټونو باندې ځانونه خلاص کړي دي. اوس مذاکراتو ته روان دي د افغانستان د خلکو زرګونه کسان سلګونه کسان په دې بمبارونو کې د پاکستان مړه شوي ملکیان طالبان که مړه شوي هم یوه خبره به خلکو کړې ده چې زه خو ستاسو خپل کار دی چې پټوئ او که ښکاره کوئ. اوس د ملکیانو موضوع دا موضوع د ملت ده. طالبان باندې څومره بوج دی په دې مذاکراتو کې د ملت د مسؤلیتونو د خوا د اړخ او څومره مسؤلیت دی چې په ډېر واضح ډول باندې خلکو ته هر څه روښانه کړي. لکه مخکې چې ما ویلې ځواک صاحب دې ته اشاره وکړله دا په کوم طریقه چې دوی مخکې روان دي دا کار نه کوي. نور رهبري د طالبانو به چې راوځي خلکو سره خبرې وکړي اعتماد وکړي ورسره اعتماد جوړ کړي دغه د 500 نفرو یا 600 نفر چې شهیدان شوي نه د دوی له فامیلو سره وګوري خلکو ته باره کې معلومات ورکړي دقیق او وړاندې د دوی هغه اعتماد د دې ته جوړ کړي چې که موږ سولې ته ځو یو بل مملکت ته یا جنګ ته ځو موږ یو ملت په هغه باندې باید لاړ شو غونډ یو رقم هغه ولرو دریځ ولرو. تاسو د جانب مقابل وګورئ هغه رسنۍ مولا غونډ یو شی وایي چې کله بمباد کې د منګه برعکس نیم په خارج میشته افغانان تاسو لیدلی وای چې دا خره چې دا روان وسی. زه فکر کوم چې د اعتماد سازي ته ډیر ضرورت ده په خیرو او یا یو ظالم نه د اخلاقیات یا د رحم تمام کوي. دا وخت د راغلی چې تاسو یو فرصت راغلی د رهبری ښکارا کې چې د دې لوړ یاستئ د افغانانو د اعتماد لوړ یاستئ که نه یاستئ او مخکې راسئ که تاسو ځئ مذاکرې ته ځئ که جنجالي که جنګي دا باید له خلکو سره شریک کړئ. دا فکر کوم چې عام اسلامي ده یعنې دغه خاموشي اوسنۍ چې د رهبري ده یعنې دا د هغه کبر اوج ده چې ته نه راوځې او خبرې نه کوې له خپلو خلکو سره. ډېره زیاته مننه. ټول ودان ډېر مننه دواړو قدرمنو نو نشرالۍ وخت